د دشتیرچي ولسوالۍ د حاجي نعیم جان سیمه ده. هغه ځای چې وړاندې دلته سلګونو میشتو کورنیو پاکو صحي اوبو ته لاسرسی نه درلود. تازه د دغه ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د ډاکار موسسې سره په همکارۍ په دغه سیمه کې د 145,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اوبو رسولو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. این پروژه با فضل و کرم الله عزوجل و با همکاری مقامات ولایت این پروژه عملی شد و مردم از این نعمت آب آشامیدنی صحی برخوردار شدند. نوموړې شبکه چې نن عملاً د تکمیلېدو افتتاحي وشوله د کندوز ولایت د دشتیرچي ولسوالۍ د حاجي محمد نعیم جان په کلي کې جوړه شوه او نن تکمیل شو او افتتاحي وشوله چې مجموعي بودیجه 1,45,000 امریکایي ډالر کیږي او 111 شیردهانه لري. 368 فامیله د دې څخه استفاده کوي. د څا عمق 100 متره دی. په ورته مهال ځای اوسیدونکي د اوبو رسولو د دغه شبکې په جوړېدو خوښي څرګندوي او ډاډ ورکوي چې په ساتنه کې به یې د سیمې ټول وګړي خپل مسؤلیت ترسره کړي. دا الحمدلله ثم الحمدلله ډېره ګټوره ده. دې نه مخکې موږ د نار د اوبو نه استفاده کوله، د څاګانو د اوبو نه استفاده کوله. همیش به اوبه خرابې وي، مریضان به ماشومان به مریضانو تکلیف و او دین موږ ډیر خوشحاله و. تقریبا 360 نفر که استفاده میکنن با فرد تعهد گرفتیم که اینا را نگهداری کنن تا که فامیلی خودم آدم نگهداری نکنه یا نگهداری نمیکنه. این از قریه است، بس تمام قریه باید ای تکلیف بکشن و به خرابی نتن. د کندوز په یوې لرې پرتې د دشتیرچي ولسوالۍ کې د اوبو رسولو دغه شبکه داسې مهال ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي چې تر دې وړاندې هم د دې ولسوالۍ په ځینو نورو لرې پرتو سیمو کې هم ورته د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې وې.